دله خو خدای صرف یو خوله ورکړې ده نو نور خو د کیسې نشته دا د راوړکان د هوټل ذکر پکې وکړه ولا غره کوی هغه دغه چې نه د تغوس لاړه ته مې کی والا کړه خو نه نه زه نور کلاس کم اردن مړ ما که څوک پیژني په دې کې به مې وپیژني اصلیت چرې د چا نشي پټولی جامې اورې راوګه ښه کېده ورته دا پتیله حمیده بالکل یا ډېر ښه یا سمسې راولې لګه چې سمسې ولا راوړه هلکه هغه درمانه خیر علي بس ښه مزېداره ده ښه ډېر ښه یا او تره دا چینک اول په دې اور خوشکه خوشو کم ځای کې والله زما خو دا ځای داسې خوښ نو دا ځکه اوس په منډی دا ځکه لاله او یاره دوی چې ډوډۍ وخوري یاره د دوی شل کارونه بیا پیښیږي اورې بس بس دا اخرنۍ چې ده که نه او تره دا په خکه چې دا وسکو کا بلا غواړي چې پورته سړی ویږي نو دې نه لګي یاره ار یو سر خو سرکشي کولی نشي ار یو سر خو سرکشي کولی نشي په هر قبر خو جنډې نه لګي ته د تور او سپین هغه خو یې د رقم د اقبال مومن شعر وایي بي ذات کولی نشي زما تا سره په دې نه لګي یاره هغه راګوبای ته دغه د اقبال مومن دا پروګرام ساس کا اوس دا موسم داسې دی نه یخ دی نه ګرم دی نیازک لاله په دې کې ستا سره ده دا خو ښه خبره ده یاره لکه چې ایران خو لکه مطلب اوس نور لمیني سبزی صاحب دی اباسین صاحب دا خو مطلب هغه چې راځي په داسې پروګرام له به خامخا به راځي بالکل دواړه خواږه مشران دي ټولو اوس پر عسکر هغوی خو پیسې نه غواړي تله خو تله موټر ته نه یې کنه خو ته د امبار خلک موټرسایکل وکړه دا خو لاړې اوس زموږ د برکته په موټرو کې وګرځي تاسو کو یا ځکه دا یو ویډیو راغلی وه هغې نه پس موږ دسه خلړو که نه توبه ده د هغه ایټیټیوډ کو تا لیدلی دا شي اره په انګلیش کې دا خدای پاکه څوک تعلیم یافته سړی پوهېږي د انټیټیوډ معنی ته ووایي انټیټیوډ دې اثر ته مې راځه ما د سړي ډېره غټه لګي ایسته ترې واپس پیرونه چابیزه پټه کړې دا انټیټیوډ لا د دې ترجمه تا چې بل رومانټیک شعرونه هغه خو هغه علامه محمد صدیق صاحب رومانټیک شعرونه ما ته رومانټیک ما لا ګران شعر بس کمنټس کړه کتلې دې نه کنه سی ورور خو مې انګریزي شروع کړی دا او تر ستا بيزي راورسېدې نو د ګلاب بيزي بیا چرته لاړې ها ابل عمر واچو دا ابل وسکي دې به کوم بچت کوي لکه ورچو متا یا او دې بوتلو کې تاو با چولې ګور هغه دی او په بوتلو کې هغه په پاتې نشو ښا سیر پویو کې سیر وبې خرڅ کړي وایي ما خام منځنه پس په دې یقین خبره کی سیر وبو کې سیر پویو کې سیر وبې خرڅ کړي ها سیر پویو کې سیر وبا یې خرڅ کړي وایي خام منځنه پس په دې یقین خبره کی ډیر ښه بل مومن سي ډیر ښه جمع ورچو کنه بس ته راي په چانک کې ورواچو نو دغه لک شان د جدي ورواچو د مردارګه په چانک کې زاشتا دا لک ورواچو چانک کې خزه ورزې د ملګرو ته خیمه ښه دا بګشته دینه مړاو تر دا خو کې راځي ورواچو دا په ورواچو دا درمان هلا ناس ته نه کې بس بیا چې وغواړي درمان له چینس اگر نس کې د بيزي په او کې چینس کې ولې نس کې ماسکل نه تاسو را کلا ولې چل پیرا شو زله مسکل دالتا تاسو کې
دی وایي زه ځان له د عربو نه د اوښې پیرا غواړم. دی وایي زه ځان له د عربو نه د اوښې پیرا غواړم. بیا به دی وایي چې د بیزو پایو کې چای نیسي. نه تا خو ته ویلي که نه یو داسې مولا پکې راوړي. انګریزو پاکستان ته راغی چې ټکټرې ولیدې چې په جړا شو. ها چې لکه دا مونږ جوړ کړی شي له دوی پورې د ګټو ټرالي وټاړه. صحیح ده زه مننه. موبایل والا به مونږ صابر ډبې یې مخې ته پروت دی اورې ستړي ستړي د پیکه ده زه به مرم او سرکې نه پسې ګوټ پیچې ورته هم پرته ده او د سرکې نه پسې جام نه ګوټه خلو کتاب د نصیحت دا وي ته ګوره په دې کولر کې زیات یخي دی نو ته لږ ور واچولی بوتل نه دا ورته واچوم مې کړې د هغې نه سرمن لرکو چې مزېداره غوښه یې ګوره بیا د هغې سړي د زور نه یم سلامونه ګرانو ملګرو راغلي وو نن د اوتر هغه پروګرام را جوړ شوی دی که نه اوتر راغلم د ذاکر خواله او کاشف دی ورسره او شکیل ورسره مې په ډېرو موده بوس ولیدو هر څوک د دې د کار نه پټېږي خو نن کار له راغلی دی ذاکر او کاشف دوی د هر چا خیال ساتي نو خدای دې روغ لري چې کله هم راغلي وي تا موږ ډېره ښکلې او موږ له نه چې هر څه خیال او بیا اوتره ته به اوس غوښه ویلې ښه ده خیره بس بیا به کیسه را جوړوو دا پاسه پې لم شو خسته خبره کې اوتر و ما سره واخلي ولې بیزي هم ساتي او غوا هم ساتي بیزي هم ساتي او غوا هم ساتي هغه وایي پی ورسره راواخلی وي د بازار باندې راتېرېږي اوتر وایي پی ورسره راواخلی که چای څښی نه وي چې بیا درله پخه کړمه څه چې بیزي وچې شوي دي دا وایي اوړی نه دی وایي دا دی ګرمي ده پسرلی دی وایي اوس خو ګیا هم شوي دی پاڼې شنې شوي دي هلکه که ځان ورته مړم کې هغه وایي بیزو کې پی نشته دا د اوتر د لیده کلي لاره ده ها دا سنګاو ته مونږ راورسېدو دا بس تېر اخر راورسېدو خو دا لږ مرغۍ ولي او ولي مه وله هلکه مرغۍ خدای دې ښه کړه دلته ورته وشم که نه دلته راتاو شه دا د کیمسې د اوتر ډېره پسره لاره نو دلته به لا څه و هلکه اوتره په خیره هلکه ته خو ډېر ښه شوې یاره ماشاءالله تیل صحیح دی که نه غوړي م دا کار ښه کړی چې غوړي م نه دي راغستې یاسر نوم پې یاد کړه زما نوم نه دلته د لم هم راغستې دي لکه تیلو ته پکې هم ضرورت نشته سمسۍ کېده وه دا پیاز به پکې هم په دې کې کېدو دا به ګاډي ته وروخېږو په دې کې ادرک هم دي کېده وه دا کاسې کېده وه اچیلې به تا لاله شابدار څه تېره هر څه سامان ترې راواخله هلکه اوتره بیزو دې ولیدلې ښه اواز وله ورکړه څنګه انسانانو ته وایي څنګه دا یو وارې ویې ووایه دې طرف ته ده مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې که هغه چې بیزه مونږ ویني نو اواز به کوي نه یاره اواز یې وکړو یاره منم دی یاره بلکل ګوره چې څنګه ښکاره شولې که نه نو بیزې درله غږ درکړه ګویا چې دې دپاره اواز وکړو چې نایک خو موټر ته زه چې نایک خو موټر کې وخېتو هلکه سوری هم ګور شوی دی ډېر مزېدار شوی دی دغه ځای کې به اوس یو ناستې را جوړو هغه لینټس هم شین شوی دی جومات سره چې دی ځای چې کوزي بلکل په خیر خیریت دی اوتره او مونږ درځو بیزو له غږ ورکړه اوتره یو وی درځو درالو انتظار مې کوه در به شمه تا لیونۍ مې انتظار مې کوه در به شمه ډېر ښه اوتره یار خدای دې روغ لره ما که څوک پیژني په دې کې به مې وپېژني اصلیت چرې د چا نشي پټولی جامې اورې خلک پوهیږي تیروي ژوند د موسم په مزاج مونږ خواران هر وخت نشو بدلولی جامې د تیلو ډبې ورکړه وتړه منګي باندې سر وتړه هغه د کولر لکه دلته راوړی که دلته هلته پسې دا کولر وړی دا غرمې له دلته دا څاروي ټول راټولیږي دلته که څنګه
ستا د لاس چای او دغه غره او خالد هم دی را سره او ستاسو مشر ورور هم راغلی دی دا دی ناست دی او دا ملګري د بونیر نه راغلی دی او اکثر ستاسو ډېر ذکر کوي او د بونیر خلک به هم باندې ګران دی که نه یاسر او حامد هغه دی لګیا دی هغه ملګری هم راغلی دی او درمان هم را رسېدلی دی او تره سیلی هم شروع شوه هوا هم شروع شوه او چای دې هم پخې کړلې نو بس دا کیسه به شروع کړو ورسره نو چې د وسیلې شربت جوړ کړو پیالې نیولې ډېر ښه دې ډېره ښه چای پخې که نه اول تاسو په خیر راغلې ستړي مه شئ او تر به ستاسو ستړی مه شئ څنګه راغلې په خیر راغلې دا ورته ووایه او هغه خو به کېږي خو اوتره چای دې ډېره مزېداره پخ کړې دا اورئ هغه دغه چې نه ده ته اوس لاړه ته مې نه والا کار خوښ نه زه نو خلاص کوم اړن مړه ته نه دې خپه شوې تا ته موږ د ثواب صابر صاحب موږ چې ډیو د محبت بلو وخت مهربانه شي خوا راولي ډېر ښه یاره ارمان لا بل ستلې وې کنه کابل ته ارمان دوره زاغ دی ګوجې مخکې نه ورته چا پته ورکړې ډېره مننه یاسره دا خو اوتر ډېره ښه چای پخ کړې ده او مونږ د اوتر د چای بار ذکر کړی دی چې څومره خوږ دی نو دومره دغه د هوټل کولاوي نو بیا چای پکې څښې یو مړه ته د خبرې په منځ کې رادانګې نو خوند نه کي که نه دله خو خدای صرف یو خوله ورکړې ده نو نور خو دکې څه نشته دا دی راوړه د هوټل ذکر پکې وکړه نو ما د هوټل ذکر نه ما ویل چې اوتر چې هر څومره خوږ دی خو داسې ترخه او مزېداره چای پخوي که نه چای خو خوږه نه پخوي که نه ترخه پخوي او ترخه چای زمونږ خوښ وي که نه ریورانو چای پخوي مالګه په ډېره مه خوره ستا بلډ پریشر نه دی لږ اوتره وروخی جواب دغه سکی ده سره دغه نیو سبا سو ته غرمې ته توپونه ویله مشتي ده د کلي د خلک راووته دا بيزي چې ما سره ولې دلته کنه ما په ځان دې لګي دودو کې صرف لږ ساده دی څنګه ټینکر خلا په ځای ولا دی نو ټینکر کې به خامخا کاري ته سوای داسې خو نه چې بس راوي خېږي او ته وایي چې زاوري زه وایم چې دغه ډریور به بیا تله سم ته لارې ډکه تېره شوه سړک په هسپتال کې خولې پخلې ته په دغه پوزي باندې ډیر نه ځکه سبا د جمعې ورځ ده او د خالي په ورځ به راځئ غادي اورېده د خیره سره او شرط به کې دی ته به درېیم ګړی او د ده نه بنجرم دی او زما ننګه اورې او ټیم به پکې شرط کې په څومره ټیم کې ګلابه بری کوه ګلابه او بیا به څه کوې دغه دی ته نه ختې کوه او بیا توی کړه لیله کې راشه جیک چوت کا کرسۍ خو به ته نه برابر خو به نه ذمواري به مونږ والو نور وایه ته به پکې څه هغه پیسې برابر کړې هغه مې ته مخکې پیمنټ کړی و دې د تدبیر جوړې نه هغې به برابرېږي په پیسو باندې خو کېده په بس هر څه پیسو کېږي بیا راکه زه به یې وینځم دا پیالې دا چې اوس لګه دغه شه د پۍ د وجې نه دی دا پۍ د لږه ښه ډېر دغه د وجې